ودونو کوزدي او رواجونه چې غالب اسول سنت طریقې چې پات اسول الله عزوجل به یو سزا بیا دغه راکړي اولادونه برکی په کول به منکي اولادونه به مرکی ما استاد رب نه په خوشاله کوي د انبیاء او دعا تاسو اورېدلې ده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين نن کتست د الله د ذات قسم درکم چې ولاړ ساجي صاحب ستادي د الله په ذات قسم رښتیا وای تر وسري په مایني سترګې یخې دي کیا تر وسري په اولاد سترګې یخې دي گزاره کو څنګه دي ژوند گزاره ده بس مایني سلام گزاره ده د اولاد سلام گزاره ځکه د پرتبیت نه برابر هغه سي عبادت او بندګي چې د شي څغواړي هغه نسته هغه سي اصلاح چې د خپل د بچو څغواړي هغه نسته د زوی سرم پازاب د لور سرم پازاب د اولاد سرم پازاب دا په پسلو کسانو کې بدی ټولنه کې نن 15 کسان لري چې هغه ته ورشتیا وای انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې کومه دعا کړې ده ربنا ای رب زموږ حب را کلنا مشتمن ازواجنا خدای راک زموږ د بیبیانو زموږ د شذو څخه او ذریاتنا خدای زموږ د اولادو څخه راک قرة اعین د سترګو یخوالی د سترګو یخوالی دغه ته چې اجي سبوتري د باندې دا خوا چې راسي شذې د قران تلاوت کوي دا خوا چې راځي شذې نفل کوي دا خوا چې راسي زوی د مکتب راسي چې بابا نن مې دونه ډېری نمرې وړي دي زوی چې د مدرسې سره راسي بابا نن مې سپاره خلاص کړه نن کاری سب قران شریف را شروع کړي نن یې زموږ امتحان واخیستې ماته سل نمرې راکړه دغه د مسلمان د سترګو یخوالی دی وګورئ چې مسلمان دا قید ورسره دی خبره په اسلام کې را ما مت د مسلمانان سره ناشي خبره ما ته د اسلام په چوکاټ کې دننه کوو هغه شی نن نشته دا چې درته ناسي په باډ درته ګړ دي دغه تلانه دی اصل دا خو چا چاته خدای پاک ورکړي دا ترشي شي په چې ټولنه باید صفاوي په لوی ری چې په لخوا ټلیفونانو باندې نظم او ستا بچان په یوه په خدای باور کوم ملګری د لیلرو بچ کوشنی بچان ور سره راځي دا لوی چې په لخوا ټلیفون ورسخي په ګیم مم سره خلاصيږي په صورت وايي په پروګرام مزبوط په شي ولا کا سره خلاصيږي نسبت ودوي کوچنی الکانی لیکن سفاره نه وای قران شریف نه وای په مکتب کې ناکام راځي وېشتيان یې دلته پر تندې باندې پراتی دا کوم تربیه سپل دا قرة اعین دی دا نه دی قرة اعین دا هغه وخت کې چې دا ټولنه د فحشا صفا کسي د ناروا صفا کسي نو یو خطاب چې الله عزوجل د یا بني آدم په کلمه باندې په قران کریم کې کړی دی هغه په دغه کلمه چې ای بني آدمه لباس مسم کې لباس مسم کې